تازه سراج الدین حقانی څنګه ولې پاکستان ته غوسه شو؟ د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. سراج الدین حقانی پاکستان خپلې ښې کړنې په بدیو بدلې کړې. د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی غزني ولایت ته په سفر کې ویلي چې پاکستان د افغان کډوالو د کوربه هیواد په توګه خپلې ټولې ښې کړنې په دښمنۍ بدلې کړې دي. هغه د غزني ولایت له قومي مشرانو او ځوانانو سره په لیدنه کې دغه راز ویلي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل د ټولو ملي او نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست زیاته کړې اوسنۍ پریکړه غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې ډول چې د ټول عمر ښېګړه په بدۍ او دښمنۍ بدله کړه چې د نړۍ د ټولو نورمونو خلاف وه. په دې غونډه کې د غزني والي له ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه د دغه ولایت له اوسیدونکو وغوښتل چې له راستنېدونکو سره تر خپله وسه همکاري وکړي. د غزني والي محمد امین عمري ویل په ټول ولس غږ کوو چې جلسې به جوړیږي، په ټولو ولسوالیو کې به وخت په وخت د دغو کډوالو لپاره ناستې ترسره کیږي. پر دې سربیره د غزني ولایت یو شمېر مخور وایي چې دغه ولایت باید د اسلامي امارت د چارواکو له سترګو لرې نه وي او دغه ولایت ته باید زیاته پاملرنه وشي. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت سرپرست له پاکستان نه د راستنو شویو کډوالو د وضعیت د ارزونې په موخه تورخم ته سفر کړی و او له ټولو پانګوالو او سوداګرو یې غوښتنې و چې له افغان کډوالو سره دې مرستې وکړي.